أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. رب العالمین په قرآن شریف کې د 15 سپارې په آخر کې او د 14 سپارې په اول کې یو واقع ذکر کړي او هغه واقعه د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر ده او هغې کې ډېرې د عبرت خبرې دي، ډېرې د عبرت. الله پاک چې قرآن شریف کې یو شی ذکر کوي هغې کې ډېرې فایدې وي، خو دې کې هم ډېرې د عبرت خبرې دي. او د دې واقعې په آخر کې د یو نیک پلار ذکر دی او مام دا څو جمعې پرله پسې د نیکو متعلق او د ښو اعمالو متعلق بیان شروع کړی. نو په هغه بنیاد دا واقعه درته ذکر کوم چې ستاسو زړه کې د نیک عمل جذبه پیدا شي او د نیک عمل او د ښه عمل ښه به ورته ووایو، ستاسو په زړه کې محبت او مینه او رغبت پیدا شي چې د نیک عمل څونه فایدې دي. یو پلار نیک عمل کوي، یو نیکه نیک عمل کوي او د هغې فایدې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې فایدې الله د هغه بچو نسو ته رسوي، نو چې ده ته به فایده څومره رسېږي. دا بنیادي خبره. تیره جمعه هم ما تاسو ته دا واقعات ذکر کړل، تیره نه دا 3-4-5 جمعې پرله پسې چې یو سړی ښه عمل وکړي ده ته په دنیا کې به الله فایده رسوي او په آخرت کې. خو دا نننی سبق ډېر عجیبه دی چې د یو نیک عمل د وجې د یو سړي د نیک عمل د وجې د هغه بچو ته الله یو ډېر لوی فایده رسوي او ناشنا فایده را وروستو چې واقعه کې راشو نو تاسو ته به زه ووایم. حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې ودرېد، علما لیکي بلکې حدیث شریف کې راځي او یو ډېر ښکلی تقریر یې وکړ، بلیغ فصیح ښایسته بیان یې وکړ او رسول الله مبارک فرمایي چې داسې بیان یې وکړه چې وجلت منه القلوب چې د خلکو زړونه ویرېدل او ظرفت منه العیون او سترګې وبهېدې او زړه ویرېد د خلکو. ولې؟ ځکه چې پیغمبر بشیر هم دی او نذیر هم دی، د خوشخبری د جنت هم ورکوي او د دوزخ او د عذابونو ذکر هم کوي. د هر پیغمبر دا صفت دی چې ته به 2 خبرې قوم ته کې، یو دا چې که عمل دی وکړه الله به خوشحالي او جنتونه درکوي، دویم دا که د الله نافرماني دې وکړه نو الله به عذاب درکوي. نو هغه په داسې طریقه بیان وکړو حضرت موسی علیه السلام چې د خلکو زړونه ویرېدل، د خلکو سترګې وبهېدې، په خلکو هغه بیان ناشنا ولګېد چې بیان اخلاص کوي او سړی پاسې هغه ورته وایي چې ستا نه پوی انسان بل څوک شته، ځکه چې تا نن کوم بیان وکړو دا خو تا داسې خبرې وکړې چې مونږ چاته نه وې اورېدلې او پیغمبر ته ډایرکټ د الله د طرف نه وحي کېږي. خبره ډېره مزېداره ده. نو تا سره ستا نه څوک هل رأیت اعلم، ستا نه پوی زیات پوی چاته شته تا لیدلی دی؟ هغه وی لا نه. اوس دا خبره د ده ټیک وه، درسته وه. د هغې وجه دا ده چې پیغمبر د امت په نسبت باندې زیات علم لري. پیغمبر ته الله را لیږل کوي امت ته، او پیغمبر امت ته پاره استاذ دی او د پیغمبر استاد ډایرکټ الله دی او کله جبریل علیه السلام پکې واسطه هم کي. نو هغه وی نه، خبره بلکل ټیک وه، خو دا لفظ الله ته خوښ نه شو. داسې به نه وی، داسې به ووی چې الله اعلم، الله ته پته ده. دا به نه وی چې زما نه زیات پوی نشته. بعضې ځایونو کې بعضې صحابو ویلي دي انا اعلمکم، زه ستاسو نه زیات پوی یم په دې خبره. هغه یو خاصه خبره یادوي. ابو حمید سعیدی رضی الله عنه یو مقام کې خپلو ملګرو ته وایي 10 صحابه سره ناست دي او تابعین هم ناست دي او څه وایي انا اعلمکم، ستاسو په نسبت زه ډېر پویم
په دې مونځ باندې بهذه الصلات په دې مانځه. نو علما لیکي که دې دپاره څوک دا خبره کوي چې د خلکو توجه ځان ته پیدا کړي او خلک ته زده کړه وکړي او یو خاصه مسله کې پوهه دی نو دا خیر دی بیا جایز دی. لیکن که مطلقاً خبره دی وکړه چې د ما نه زیات پوی بل څوک نشته نو دا الله ښه نه ګڼي په دې الله خفه کوي. که خبره دی ټیک هم د خدا به نه وی وفوق کل ذی علم علیم د هر پوی نه الله بر یو بل پوی هم پیدا کړی او د ټولو نه زیات علم د چا دی د رب العالمین دی. د حضرت مالک نه امام مالک څومره لوی سړی په یو موقع کې چې چا تپوس وکړو د 40 مسلو په 40 مسلو کې د 3 جواب ورکړه او په 29 کې وی الله ته پته ده. مالک غوندې لوی سړی. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په یو موقع تپوس کېږي یو سړی ورته ودرېد هغه ځان سره مسلې لیکلې وې د 29 مسلو تپوس یې ترې وکړه. امام ابو حنیفه د 7 مسلو جواب ورکړو په 20 کې وې الله ته پته ده. ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم. ان من العلم ای من آداب العلم د علم په آدابو کې دا ده چې په یو شي نه پوهېږې دا به ووایې چې زه نه پوهېږم الله پوهېږي. د مولایانو صاحبانو ته مې نن سبا دا زموږ بعضې علما صاحبه میدان کې روزي په دې فیسبوکونو لګیئ ما نه پوه څوک نشته ما سره دې راشي څوک دې ما سره باز څوکي ما سره یې څوک مناظره وکړي او زه به دا وکړم کښېنه مړه په قلر کښېنه سړی تا سره یې څوک مناظره کوي ځانه دعوې کې غټې غټې دعوې ټیک ده تاله به خدای علم او پوهه راکړي خو دا دعوې مه کوه دا غلطې دعوې په دې ټول خلک پوهېږي خلک خاندي ورپورې رستو دومره غټه دعوه والله قسم په خدای حضور پاک نه ده کړې. د دواړو جهانو سردار ته څومره لوی علم څومره او پیغمبر مبارک فرمایي قل لا اسألكم ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتکلفین. تاسو نه پیسې نه غواړم په دې دین په دې تقریر په دې درس په دې بیان په دې وعظ په دې نصیحت بیا به وایي چې د خدای دپاره نه لګیا پیسو له لګیا وما انا من المتکلفین والله اکبر. علما لیکي ای من المتصنعین فی الجواب ځان جواب نه جوړم که الله راکه در به کم کرے نه که نه در کوم. یسألونک عن الروح د حضور پاک نه تپوس وکړو ورته وی روح څه شی دی بس کښېنه جواب یې ورنه کړ. وحی راله د حضور پاک دپاره د الله نه نو بیا جواب ورکړه قل الروح من امر ربي. په ډېرو مسلو کې د حضور پاک نه تپوس شوی څومره لوی علم خدای ورکړی علم الاولین والاخصنفون علم لیکن بیا هم حضور پاک په هغې کې جواب نه دی ورکړی د وحی انتظار یې کړی وحی براله تندي نه به خولې وبهیدې نو بیا به یې جواب ورکړه. دا دعوه چا هم نه ده کړې ما نه لوی څوک نشته او ما نه پوی څوک نشته را میدان ته شو زه یې وښایه او بس زه درلم او ته راځه او مناظرې کوم بحثونه کوم. داسې مو وایه داسې مو وایه وفوق كل ذي علم علیم. که خبره دې درسته می او ټیکه می او په دې الله خفه کېږي غټې دعوې به نه کوې. دا موسی علیه السلام خو دعوه ونه کړه جواب یې ورکړه خبرې ټیکه مو وه ځکه پیغمبر په امت کې ډېر پوی وي امت د پیغمبر نه زده کړه کوي او پیغمبر لیدل کړي وي لیس الخبر کالمعاینات سے په سترګو لیدلي او پیغمبر خدای ناپویه نه پرېږدي هغه ته فوراً الله فرشته رالیږي او پویه یې. لیکن دا لفظ یو پوټی د الله خوښ نه شو چې د ما نه زیات پوی څوک نشته فوراً الله ورته اطلاع راولېږله بلا ولې نه. حدیث کې راځي د بخاري ستا نه پوی یو انسان شته یو سړی دی او هغه سړی ستا نه زیات پوی دی. څه مطلب شو تا سره د شریعت علم دی د تورات علم دی هغه سره د شریعت علم شته د خپل مناسب د شریعت علم یو زیاتی علم مې هغه له ورکړی چې هغې ته علم د امور تکوینیه وایي. علم د امور تکوینیه هغه د ثواب او د عذاب سره تعلق نه لري د هغه علم هغه د آخرت سره تعلق نه لري د دنیا سره تعلق لري خو یره ورسره یو علم شته چې تا سره نشته دی. ډېر څیزونه چې هغه په مکان کې لري او موږ ته نه ښکاري هغه له دا علم خدای ورکړی چې هغه ته هغه ښکاري هغه یې محسوسوي. ډېر څیزونه دي چې پس وروستو زمانه کې کېږي وروستو زمانه کې کال 10 کاله پس به کېږي تا ته پته نشته هغه ته ما دا علم ورکړی چې هغه په الله مخکې خبره
بس پیغمبر خو بیا د علم په طلب پسې ګرځي چې هغه ته د ده وایي چې ستا نه پوه شته او دنه چې څه زده کم چې زده کم کم انسان چې بل ته ښودنه کوي هغه دا طلبي چې زه زده کم د بل نه دا قانون دی زموږ استادانو قسم په خدای د مرګ په وخت کې د وفات نه مخکې هغوی به کتاب کاته پې کتابه نه دي باباجي خدای پاک دی آخر درجې برکتونه نصیب کړي آخر قبر په آخر ورځ هم هغه کتاب کاته آخر ورځ کې علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زموږ د دې وطن یو لوی د وطن نه د وطنونو لوی عالم د وطنونو لوی عالم باباجي ما ته ویل چې زه افغاني صاحب تپوس لا څوک به کور نه پرېښودل بچو ته پته ده خو چې زموږ باباجي به ورغی نو هغه به یې دننه کور ته ملاقات لته د هغه به یې ډېر احترام کو عزت به یې کو قدر به باباجي به هم زما د هغه قدر کو هغه به وایي د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه دې وخت کې د افغاني صاحب نه لوی علم بل نشته هغه به دا وي یاره د دې نه 12 که 14 ورځې پس افغاني صاحب وفات شوی دی زه ورسره لاړم تپوس لا دننه کور ته ورلو چې کور ته ورننوتو تاسو یقین کوئ کتابونه ورته خواره پرتو ګتا او پن ورسره دی او په هغې لګیا دي لیکل کوي داسې دی ته علم خو دریاب دی حاصلی به ملغلره د کم سړی چې د ملغلرو بلد دی نو هغه که شپی کروزي لګیا دی هغه خپلې ملغلرې راوباسي اوس علم لال ختم شو سه اوس کتاب څوک ګوري مطالعه څوک کوي دا شی ختم نو د علم طلب روان شوی ما ته الله وښایه چې زه دغه سړی به کوم ځای پیدا کړم هغه وی مجمع البحرین یو ځای دی د 2 دریابونو سنگم خیر اوس څوک یو ځای یادوي او څوک بل یادوي او 2 دریابونه ورته الله وښودل الله ته پته ده چې دا کوم 2 بحر اردن دی او دا بل بحر هند دی بحر کې زه دې کې خبرې نه کوم خو 2 دریابونه چې یو ځای کېږي الله کیف څنګه به د سره ملاقات کوم وی ځان سره یو کب واله روید شوی تیلی کې واچوه چې کوم ځای کې دا کب جمدی شو په هو سم دقل ته وی دقه د قرآن شریف خبره دا نور بعضې حدیثو کې هم شته او بعضې علما هم لیکلي دي په تفسیرونو کې ځان سره یو شاګرد واخیسته یوشع ابن نون وی زه چې روان شو تلل یو ځای ته ورسېدل هلته ستړي شو ستړي نو خو لکه مرګرې ستړی شو خو داسې ستړی نه و چې ګنې مخکې نه ځو هسې بعضې وخت سړی ستړي نه خو دمه کوي دا ستړي لفظ به دلرې کړم یو ځای ته ورسېدل هلته کې یو تږي ته ډډه وواله حضرت موسی علیه بعضې وخت سړی ستړي نه و بیا م وده شي ښه دمه یي په کور کې پروت وي خو خوب بیا م ورځي ودي هلته کې پرېوته وده شو هغه مرګرې مخکې را پاسېد یوشع ابن نون هغه تیلی کولاو کړه تیلی کې یوازې دغه کب نه و دا روید شوی کب هم پکې و او نور خوراک هم پکې و نو هغې ویې دورېږه لږ خوراک به وکړو بیا چې موسی علیه السلام راویښ شي نو ځو به خو چې تیلی سینګ کولاو کړه اقه روید کب جمدی شو اړقېده دریاب ته ټوپ کړې او قرآن شریف کې الله فرمایي فاتخذ فی البحر سربا په دریاب کې یو سورنګ جوړ کړه داسې سورنګ چې استاد شاګرد ته دقسې لاس کړی دا 2 ګوتې بره مسواکې او دا لاندې مټۍ ګوتې یو سورنګ جوړ شو پکې لا فامسک الله جری عنه جریة الماء الله د اوبو هغه جریان او بیدل بند کړل او اقه سورنګ په دریاب کې جوړ شو دې ته معجزه وایي دا د موسی علیه السلام معجزه ده ګورې دا معجزې بعضې خلک غلطه معنا کوي وایي چې د پیغمبر نه یو کار صادر شي هغې ته معجزه وایي دا کمزورې معنا ده کمه ده که د پیغمبر نه صادر شو یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق صادر شو نو هغې ته معجزه وایي لکه سلیمان علیه السلام سره چې میږی خبرې کړې دي نو ته به دا نه وایي چې دا د میږی معجزه وه هدهد خبرې کړې دي مولا جرګک نو دا به نه وایي چې د مولا جرګک معجزه وه دلته به دا نه وایي چې دا د کب معجزه وه دا د موسی علیه السلام یا دا شاګرد یوشع ابن نون دلم الله پیغمبري رسته ورکړې ده بنا بر قول راجحه یاره د معجزه ده سیبه هغه سورنګ جوړ شو چې وخت تیر شو د شاګرد نه خدای خبره یې راکړه یېره شو موسی علیه السلام ملګري ته وایي ځه چې ځو چې باقي سفر کو روان دي ستړي شو دغه ځای پورې ستړي نو دا ځکه ما وختي خبره وکړه چې زما دا خبره به زه بدله کړم
لاړل چې یو ځای ته ورسېدل نو ستړي شو نو هلته کېناستل نو ملګري ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا وی ناشته راوړه ستړي شو موږ په دې سفر کې او حضور پاک فرمایي ښه حدیث دی چې هغه وخته پورې چې هغه تیږې ته یې ډډه والې وه ستړې نو هغه مقام و هلته هغه د سړی و خو دوی پې پوه نه شو دې نه پس چې لاړل نو ستړي شو هلته یې هسې ډډه وواله ما خو تا ته وایي چې بعضې وخت سړی ستړي نه په کور کې پروت یې هسې بیسه او دی مار وده کېږي او راویښېږي وده کېږي او راویښېږي چې هلته لاړل نو شاګرد ورته وایي چې وایي ناشته راوړه هغه تیلی ته ګوتې کړې اوهو ما نه خو موسی د الله رسوله ما نه خو یېره وه مونږ خو چې کوم ځای ډډه والې وه او توده وې ما تیلی کوله وکړه نو کپ دریاب ته ټوپ کړی دی او دریاب کې سورنګ جوړ دی وما انسانیه الا شیطان ان اذکره ما نه شیطان دا خبره یېره کړه شیطان لکې وسوسې واچولې بس یېره مې شوه بس موسی علیه السلام پوه شو هغه غوسه ونه کړه حالانکې غوسه ناک سړی و موسی علیه السلام جذباتي انسان و غوسه ځکه نه شوه چې الله بس ما ویلي دي چې زما نه پوه څوک نشته اوس لږ لږ مې کړی چې بیا داسې نه کوم نو موسی علیه السلام ذلک ما کنا نبغي فارتد علی آثارهما قصصا وی بس چې مونږ کوم ځای ته راغلي وم دقه ځای زه چې ځو واپس رالل چې واپس رالل هغه ځای ته نو علماو لیکلي علامه عیني هم لیکلي دي حافظ ابن حجر فتح الباری کې نور علماو هم لیکلي دي هغه سورنګ کولاو شوی و نور هم هغه نور هم کولاو شوی هغې نه دونه سورنګ جوړ شوی چې انسان پکې مزل هم کولی شي د دریاب ویښ ته رسېدلی و بس دواړه په هغه سورنګ کې ورننوتل او مخکې یو جزیره و هغې ته ورورسېدل چې جزیرې ته لاړل حضور پاک فرمایي په جزیره کې یو سړی وده ملاستو یا وده یا ویښ ملاستو او څادر یې په ځان اچولی او نیم څادر یې د خپو لاندې راتاو کړی دی نیم یې د سر لاندې تاو کړی ځان یې پټ کړی دی حضرت موسی علیه السلام چې څنګه ورغی نو لاول یې پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله ما سلام به غلی چې که څوک ودي په زور به سلام نه چې ولې چې د خوبه ونه دي او سلام دا فایده ده که دی ویښي نو دی به راپاسي چې سلام یې څنګه واچو هغه ویښو هغه سر راښکاره کړه وی انا بارضک السلام دلته سلام کم دی دلته خو څوک سلام نه پیژني تا سلام څنګه واچو څوک یې هغه وی انا موسی وی زه موسی یم وی موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل موسی او قبل څوک وی او د بنی اسرائیل موسی وی سله راغلی وی دې له راغلی ما چې زه ستانه څه زده کړم دې لپاره راغلی دې نه علما معلومه چې ګورې هغه سره علم د امور تکوینیه و خو د غیب علم ورسره نو عالم الغیب ذاتي هغه الله دی هغه بل چا سره نشته یعنې بیا دنه تپوس ولې کوو چې دلته خو سلام نشته تا سلام څنګه واچو تپوس یې ته ولې کوو چې څوک یې موسی د بني اسرائیل وي بیا خو به ورته پته وه چې دا څوک دی او دا څوک نه دی وی او څه له راغلی وی دې له راغلی م چې ستا نه څه زده کړم داسې یو شی د نه زده کړم چې هغه ماله فایده ورسوي رشد چې ماله یو فایده راکړي داسې یو شی د نه زده کړم هغه وی انک لن تستطیع معي الصبر وی ته ما سره صبر نشې کولی او بیا ورته څه وی ای موسی تا له خدای یو علم درکړی چې زما نشته دا حضور پاک فرمایي بخاري مسلم کې او ماله چې خدای کم علم را کړی دی هغه ستا نشته ستا په علم زه نه مکلف هغه زمانه کې به د یو قوم دپاره یو پیغمبر او د بل قوم دپاره او بل پیغمبر د حضرت خضر په نبوت او په ولایت کې هم اختلاف دی بعضې حضرات وایي چې دی ولی د خدای دی نیک انسان دی او پیغمبر نه دی او راجح قول دا دی چې دا پیغمبر دی ځکه دې کې یو څو خبرې داسې راځي چې د هغې نه معلومیږي هغه ټوله چې یو ځای کې د نبوت او د پیغمبري ته معلومیږي وعلمناه من لدنا علما او بل ځای کې فرمایي وی دا زما دا ما ته الله دا پویه را کړې د خیر هغې باندې تاسو زه وروستو پویم خو راجح قول دا چې دا پیغمبر دی بلکې په دې کې هم اختلاف دی چې څوک وایي حضرت خضر دا جمدی دی اوس هم شته صوفیان وایي صوفیه حضرات او محدثین حضرات چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی هغې وینا وی دا وفات شوی دی او بیا دې اوس څوک په دې کې هم اختلاف دی څوک وایي دا د الیاس علیه السلام ورو او بعضې حضرات وی نه وی د یمن د یو بادشاهانو زوی
بعض حضرات وی دا د ادریس علیہ السلام رورو یا داغه مرګریو داغه د زمانه انسانو او څوک وی نه دا الیاس علیہ السلام او دا یو کس وغه نومو د لقب بهر کې کوم چې پیغمبر نی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غدا صحابه په غیبه باندې جزم نی کړي نو هغه کې موږ ثبوت مت نه و نه پکې څه فائدہ شته دا چې موږ یو لک سلوي زره تقریبا پیغمبران تقریبا دا چې بعضو کې د علماء اختلاف ته چې دا نبی دی کنه دی یو حضرت خضر دی او خضر وته ولې وای خضر وته په دې نسبت وای دا خضر نوم ویل شي خضر چې دی په اوچ ځای کې ناسته هغه ځای کې بلاندې خدای پاک شنه راوخې جوړه کبل وغیرہ نو تکشین بشو د دې ټولو خبرونه معلومیږي چې دا نبی او دا پیغمبر والله عالم باقی الله ته پته ده بهر کافرونو او ته وایي چې ما سره که علم د تا سره نشته ما سره به صبر ونه کې هغه علم ته نشي ټینګولی نشي برداشت کولی حضرت موسی علیه السلام ورته وایي نه زه به کوشش کوم چې د صبر وکړم زمونږ طالبان وایي که نه وایي دې نه دا مسله معلومیږي چې که استاذ په شاګرد یو شرط ایږدي نو یې ښودی شي نو شرط یې پرې ولګاو ورته وایي ښه نو داسې کار به کوې که ما یو کار کو نو فوري به منځ کې ته خبره نه کوې زه به وروستو تا پویم میانس کې به خبره نه کې موسی علیہ السلام انشاءالله زه به کوشش کوم چې زه په میانس کې خبره وکړم انشاءالله وی دواړه روان شو د هغه ځای نه یوشع ابن نون ورسره دی خو قرآن یې نور ذکر ځکه نه کوي چې یو تابع دی یا کیدی چې هغه ته وایي چې ته واپس ځه زه د سره سبق زده کوم چې روان شو نو هغه زمانه کې خو په دریابونو پولونه نو او سمندر دریابو نو یو کشته را روانه وه حضرت کشته والا دا حضرت خضر او پیجن هغه ته پته وه چې د یو ناشنا کارونه کوي ناشنا کار کوي د دین کار کوي خلکو دعوت ورکوي وغیره بس هغې رالل او دوی کشته ته وخېجول او بې د کرایې نه او بغیر د پیسو نه وخېجول حالانکه کشتو کې به خلک په کرایه باندې ته بې د کرایې نه کشته ته وختل چې کشته روانه شو سمند روانه لاړه نو حضرت خضر التنه یو شی راواغشته یا ترخز یا تبر یو شی راواغشت او چې ډق یې ورکو د کشتۍ نه یو غټه تخته وویسته موسی علیه السلام ورټوپ کړې لاس نه کلک ونیو ورته ویې دا څه کې اخرقتها لتغرق اهلها د خلک غرقې د خدای بنده دا خدای تخته وستا اوس به اوبه ټولې کشتۍ ته رادن نشي سمندر دریاب د ټول خلک به غرق شي بلا خلک په کشتۍ کې ناستو او چې دی څنګه ووې نو حضرت خضر او موسی علیه السلام مفسرینو لیکلی دي یو څادر راواغېسته او کوشش کوي چې اوس هغه کشتۍ کې په هغه سولو کې ومنډم هر څه چې اوبه بندې شي اوبه رانه شي هغه څادر ونیوه اخ یې غدار کړه ویې خواشه تا ته ما نه وې چې زما په خبره ته صبر نشي کولی او باړو یو څاڅکی هم را دننه نه شو یو څاڅکی اوبه هم رانلې اوهو بس موسی علیه السلام پوه شو او زمونږ طالبان وایي چې موسی علیه السلام ولې دا کار وکړه وروسته وایي خبره یې یېره واغه شرط ها که یېره مني نو د پیغمبر قانون دا ده چې د هغه مخکې د شریعت خلاف یو کار وشي ظاهرا اب لازما دا غیرت کوي چې اونه کې دا خو تقریر د پیغمبر شو نو د شریعت نه خو ظاهر کې خلاف و پردی کشته بغیر د هغه د اجازت نه تخته استل او ظاهر کې خدا و چې اوبه برادر نشي کشته بغیر کشي نو موسی علیه السلام په چپ نشو پاتې کېږي که چپ پاتې شوی دا دې ته تقریر وي زموږ طالبان په پوهېږي بیا خو به دا د دې خبرې دلیل و چې د هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردی کشته ماته وه د هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردي خلک غرقه وه نو ځکه یې وی خو چې هغه ورته ووې او موسی علیه السلام هم وکتل چې اوبه نه رادننه کېږي بس خاموش نو حضرت خضر دی وخت کې یو مرغۍ راله د کشتۍ په غاړه کېناسته یو مخوکې یې ورښکته کړه یو ټونګه ویواله او د هغې نه په مخوکې کې اوبه راواغېستې یو لاړه حضرت خضر موسی علیه السلام ته ای موسی وی دې کشتۍ د مرغۍ چې په دې مخوکه کې دا کم ساس کې راواغېسته که نه دا ساس کې وی که زما علم او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم را یو ځای کې که نه دا ساس کې چې د دریاب په مقابله کې څومره دی د دې ټول دریاب د خدای د علم مقابله کې زمونږ دا دامرم نه دی ګورئ مطلب دا دعوه به نه کوي چې زما نه پوه څوک نشته د ټولو نه زیات
کوی او علم په دن او بهر او په ځمکه او د ځمکې په تخمونو او په دې اونو په دې بوټو د چا دی د الله پاک قرآن شریف کې الله فرمای ما یو بوټی کرلی دی مثال په طور په یو گمله کې د ګلاب چې راغونډې کې نو ټولې پکې 100 یا 200 پاڼې بني او هغه پاڼې غورځوي ما ته پته نشته چې څو پاڼې غورځولې ما کرلی دی یو بوټی دی او قرآن کې الله وایي ما تسقط من ورقة الا یعلمها په دې ټوله دنیا کې ځنګلونو کې په دې ټولو چمنونو کې او په دې ټولو باغونو پټو کې یو ځای کا چې څومره دنیا د غرونه دي چې څومره پاڼې پریوزي الله ته پته ده الله وی ولا حبت فی ظلمات الارض الله د ځمکې په تل کې زمیندار یو موټی دانې راولي او وینولي ورته وایي هغه دانې راغونډې که قسم دی کې درته راغونډې کړي هغه خاورو کې غیبې شوې په دې خاورو کې دننه چې څومره تخمونه دي بعضې داسې تخمونه دي چې هغه موږ ته په نظر هم نه راځي لکه د خریړي تخم داسې تخم لکه د څه ورته وي د دې کبل او د دې دربو دا نري نري تخمونه موږ ته اړو په نظر نه راځي د الله په ذات قسم چې دا ټول الله ته معلوم دی دا الله داسې علم نه دی صاحبه دا ټول مخلوق پارشتي او کائنات او دا انسانان او پیریان او دا ټول جمادات دا ټول داسې الله ته دي لکه پلیټ کې چې تا ته مخامخ یو څو څیزونه پراته په دې هم ستا علم نشته چې دا پلیټ کې درته څونه مټیان پراته دي د یو مټی څونه وزن دی په خدای قسم چې الله ته دام پته ده چې دا نن په 400 کې دونه مټیان جوړ شو د یو مټی څونه وزن دی دی کې کم کم شی پروت دی دا الله ډېر لوی علم دی ان الله خبیر بما تعملون چې ته څه کې الله خبردار علیم الله ډېر لوی پوهه لري ډېر علم لري هغې کې د انسان عقل د سره کار نه کوي یو شي ته د انسان عقل رسي بل ته د انسان عقل بالکل نه رسي که یو کب ته تا وایي یو میږي ته دې وایي کب ته دې وایي میږي ته دې وایي چې انسان خو ایټم بم به جوړ کړی دی ایټم بم څه ته وایي دې ته وایي دې ته وایي د میږي ذهن د هغې برداشت کولی شي نه د کب په ذهن کې دا راتلی شي چې جز دی وي او الوزي دی د میږي په ذهن کې دا راتلی شي کوم میږي چې دلته ګرځي دا په دې دنیا کې دا راتلی شي چې مکه هم شته او مدینه هم شته او یورپ هم شته او افریقا هم شته او دریابونه هم شته او غرونه هم شته ځه میږي به وایي چې ما خو ټوله عمر په دې دنیا کې تیر کړ ما خو نه امریکا ولیده او نه مې برطانیه ولید د میږي ذهن کمزوری دی کمزوری د دې څیزونو عقل د میږي ذهن نشي راغشتی نه د میزایل رفتار او نه دا ټول میږي ته ووایه نو اب وایي چې دا څه پاګلې ده تاسو ته څه وایي دقسې زموږ مثال د میږو نه هم کم دی زما قسم په خدای د خدای ډېر لوی طاقت دی دې نه اندازه ولګوه زما ورونو کم مشین او کما پرزا چې الله پاک د ماشي په وجود کې ایښودې ده دقه مشین او دا پرزه د اتی په وجود کې پرته ده اتی ګرځي ماشي هم ګرځي اتی خوراک کوي ماشي هم کوي اتی نه زیات دی اتی خړتم باندې ځان ته شی راکاږي خو خړتم په یو ځای کې خښولی نه شي او ماشي خپل خړتم د انسان په دا سخته سرمن کې موردن نه کوي اتی پر نشي والی او ماشي پرم وی اتیم خوراک کوي ماشي هم کوي اتی هم ازمي ماشي هم ازمي اتیم بچی راوړي ماشي هم بچی راوړي دا هغه کارخانه هلته پرته ده ټیک د څه کم زیات په لږ ډېر وي خو هغه کارخانه پکې ده راشه که نه داسې بل څوک کولی شي نشي کولی د الله ډېر لوی طاقت دی د الله ډېر لوی قدرت دی نو موسی وایي زما او ستا علم چې یو ځای کې او د دې ټولو کائناتو د الله د علم مقابله کې دغه مثال وګڼه لکه د اساس کې دریاب په مقابله کې په عرف کې د اساس کې د دریاب په مقابله کې سب ډېر معمولي خلک ګڼي دغه زموږ علم شي روان دي چې کوز شو التا یو علاقه باندې تیریږي ماشومان دی دا صبي غلام یلعب مع الغلمان هلکانو سره لوبې کوي او تاریخ کې راځي دا مفسرین لیکي خشته ښکلی هلک هلک دی نابالغه دی حضرت خضر ورغې هغه ماشوم یې راونیوه او د سر یې په دې خپلو دواړو لاسونو کې ونیوه زور یې ورکړه او چیپړ یې کړه په هغه ځای یې مړ کړه د پیغمبر طاقتي ما خو چې د ټولو خبرو نه معلومیږي چې د خدای نبوت ورکړی چې مړ یې که موسی علیه السلام کلک د مټه ونیو دا دې څو کړل
اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس اوخو ناروا دی کل ماشوم بچے ادی مړکا بیا وته دلته موسی علیہ السلام که شرط هم لګولی خامخا به تپوس کوي کوي نه کنو بیا خو تقریر د پیغمبر شو طالبان په پیږي بیا خو بل ماشوم مجل جیس شو ځکه موسی غږ ونه ها وته وی تا ته مانه چې ما سره اوخو شرط یې ښځه چې ځو روان دي یو ځای ته ورسېدل هغې خلکو نه میلمستیا وغوښته چې مونږ میلمانه یو او مونږ له روټۍ راکې فلم یضیفوهما هغې میلمستیا ورنه کړه هغه شومان چې میلمستیا ورنه کړه بس دوی دغسې ناره په غریبانانو تېره شوه چې په لاره تلل څوک وایي دا انطواکیه ده څوک بل خو ما تاسو ته وایي چې دغې خبرو کې مې غرض نشته یو دیوالو قرآن شریف کې الله فرمایي یو دیوالو چې یرید ان ینقدر مایل حدیث کې راځي یو طرف ته داسې کوږو او قریب و چې دا دیوال پرېوتی وي حضرت خضر ورغې او دیوال ته لاس ورړم کو او دیکې ورکړه او نیغې که برابر یې که دیوال چې برابر یې که حضرت موسی علیه السلام ورغې وی دا دې څو کړل دیوال دې وله نیغ که دا خو دې خو نه کړل دې خلکو مونږ له ډوډۍ را نه کړه وږي یو مونږه نو دا دیوال که د نیغه نو په دې به دې ته مزدورۍ غشتې وه چې لکه دا دیوال مو پرېږدي دله نیغ کم راکوی پیسې نو خامخا به هغې پیسې در کولې نو مونږ به پې ډوډۍ خوړلې وه بس حضرت خضر ورته وی هذا فراق بیني و بینک بس زما ستا منځ کې نه کېږي دا خو زه به یو کار کوم او ته ما د مټه رانیسي یو کار به کوم او د خلکو مخکې به ما ملامته کوي چې دا دې څو کړل دا دې څو کړل بس اوس وی راځه چې درته دا ټولې خبرې وکړم چې دا کارونه مې ولې وکړل او تا په مې اعتراض وکړ ګورې وی هغه کښتۍ نه چې مې تخته وویسته دا د لسو مسکینانو کښتۍ وه غریبانان فقیران بلکې زموږ بعضې علماو د روایت په بنیاد لیکلي دي چې څه پکې شلیان او ګوډیان او څه پکې روغ لګیو په دې کې دریاب کې هغې ځان له خپله مزدوري کوله د روغو مزدوري کوله رنځورانو له په خپله هم ډوډۍ خوړه وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا شاته بادشاه اعلان کړی دی چې کمه عائشہ صدیقہ په بل قرائت کې وی کل سفینة صالحة بادشاه اعلان کړی دی چې کومه روغه کښتۍ وي هغه نیسئ هغه ضبط په حق د سرکار بعضې وخت یو سرکار دا لوبې کوي پردې شی غصب وکړي به دا غصب شو دا د سرکار په نوم وقف ختم چې کومه روغه کښتۍ ده هغه به د سرکار په نوم ضبطي اعلان شوی دی او کښتۍ ور روانې دي نو چې کومې روغې دي نو هغه بادشاه ونیوې چې کومې خرابې دي نو هغې ته ګوتې نه وړي نو ما دا ځکه عیبجنه کړه تخته مې ته وویسته چې بادشاه ګیره نه کړي د دې یتیمانانو مسکینانو نه ضبط نه کړي په دې وجه باندې ما په دې کښتۍ کې دا عیب پیدا کړه او دلته کې حضرت خضر ته الله دا پویه ورکړې ده چې وروستو بادشاه روغې کښتۍ نیسي او د موسی علیه السلام په ذهن کې دا پویه نه وه دی نه نو خبر ما ځکه عیبجنه کړه چې دغه ظالم بادشاه ته ګیره نه کړي هغې ته یې ونه نیسي ها ټیک شوه خبره او کم چې هلکو او ما مړ که د الله په علم کې دا وه چې دی لوی شي دی به کافر اوس خو لا ماشوم دی او دی به د مور او پلار د ګمراهۍ ذریعه ګرځي مور او پلار به د ده د وجې نه ګمراهان کېږي اوس یې مور او پلار مسلمانان دي ګمراهان بشي نو ما د الله په حکم باندې هغه ماشوم مړ که ختم مې که یو خدا دی چې په ماشوموالي کې مړ شو بنابر قول راجحه کم ماشوم چې په ماشوموالي کې مړ شي د بلوغ نه مخکې هر څوک چې وي نو الله به جنت ته لیږي نو یو خو هغه له به خدای پاک جنت ورکړي او دویمه سره دویم دا چې مور او پلار به د ګمراهۍ نه بچ شي او علما لیکي د روایت په بنیاد باندې چې الله پاک دغه مور او پلار له د هغې ماشوم په عوض کې یو جینۍ ورکړه دومره پورې روایت کې شته دا وروستنۍ خبره دا د تر تاریخ په بنیاد وی یو جینۍ خدای ورکړه ها خیرا منه اراد الله ربک ان یبدلهما خیرا منه
زکات نو څنګه دی اقرب رحمه دی که غالبا خدای ولې یو جینۍ ورکړه اوس به ته وایې چې ښه دا هلک په ځای جینۍ جینۍ شوه دا هلک په ځای جینۍ نن سبا خو موږ هلکانو ته خوشحالي یقینا هلکانو ته خوشحالي پکار ده ولې پکار ده هلکانو په شانتې ځکه ستا وارث شو جینۍ خو د بل د کور د لاړه چې بچی دی نه نو مال به د ورونو ته نورو ته پاتې شي نمبر 2 چې هلک پیدا شي نسب دی باقي پاتې شو چې جنکۍ وي جنکۍ ختم شوې نسب ختم شو به دا سړی یو څو موده پس لاړ چې ختم شي نو هلک خو بهتر دی خو د امین په شان هلک نه بشیر جان ته ښه دی بشیر جان ته په دې ښه دی چې نعتونه وایي هم نعتونه وایي خو ټول یې د نه زده کړی نو هلک بهتري زما ورونو خلک خوشحالېږي خو خفه کېږي مه د دې زمانې جینکۍ د هلکانو نه ښې دي مه خفه کېږي ټول نه یادوم څه پکې سمه مې ولې هلک خو چې ښه ذوق کړه که نه دوڼی بس خور الا او مور بلا او ښځه نعمت ته خدای تعالی قصه ختم بیا په پلار څوک پروا نه ساتي په مور څوک پروا نه ساتي رښتیا راته وایم لور په پردي کور کې ناستی ډوډۍ د بل خوري جامه د بل اغوندي اوبه د بل دي دارو درمل د خاوند دي او چې لاس پورته کوي په خدای کې د خاوند نه مخکې د مور او پلار ته کوي هلکه ټیک مې وایي که غلطه مې وایي مه خفه کېږئ خدای دې ټولو له زامن ورکړي خو که د چا زامن ني او لوڼه وي که نه مه خفه کېږئ د دوا ذریعه دې شته په زوی د جنت زیری نه دی راغلی او په لور راغلی حدیث کې دا نشته چې د زوی تربیت دی وکړه نو خدای به جنت درکړي او په حدیث کې دا شته چې لور خدای درکړه او د هغې د ښه تربیت او پالنه وکړه نو خدای به دله جنت درکړي اړه خفه یې که نه چې زوی مې نشته غواړئ د خدای نه زامن غواړئ چې نسب او میراث او هر څه دې برابر شي دا به غواړئ خو نیک بچی غواړه صالح بچی حافظ بچی د خدای نه غواړه عالم بچی غواړه او نن سبا لونه داسې مې ولیدل د مخکې ورځو کې مخکې خو نه یو 2-3 کاله وشو غالبا یو ځای ته چا بوتلی و نو بیا وی چې دلته کې یو سړی دی او هغه ته دوا وکړه بیمار په کټ کې پروت نو زه لاړم نو هغه ته مې دوا وکړه کټ کې غریب پروت و نه لاس خوځولی شو نه پخ خوځولی شو داسې پالج والی و چې د هغه لاس په نه شو خوځول کټ کې پروت هلکه مې دا غریب یاره اوس ما نه هېر دی که زمانه وشوه چې 18 کاله و که 20 کاله وي په دې کټ کې پروت هېر مې دی اوس خطا کېږم جومات کې ناست یم یو 18 یو 20 کاله وي د کټ کې دقسې دا پروت دی هلکه دا یو لور یې ده او د هغه لور کره پروت دی او لور یې خدمت کوي دا اړول راړول او دا ټول خدمت یې لور کوي مې دا خو بالکل جنتي ده دا لور دا خو په دنیا کې جنت دی دا لور که جنتي ته ګورې د خدمت په بنیاد او د حدیثو په رڼا کې باقي د چا متعلق فیصله د جنت نشي کولی هغه د الله کار دی نو ظاهر کې دلیل په بنیاد دقې ته ګورو لور پر پلار جاړي زوی نه جاړي زوی خو په تمه دی که غوټه د کور ته یوړه خوشحاله دی او که غوټه د کور ته یو نه دی لاس ته دې وګوري نو کوټې ته در نه شي سلام هم در باندې نه اچي او لور به دله راشي بچې بابا زور دله کوم چای دله پخېږي بالښت ته جامې دله ایندي دا که نه دوی ته یو ورځ ووایه بابا بچې دا جامې راله اسري کړه ماشاءالله دا زما کار دی زه دله اسري کړم او لور دله څونه جامې اسري کوي د مېلمنو د څونه خدمت کوي بیا مونږ ورې په دې ښځو کبر کوو کبر به پرې نه کوي نو ګور اوس به ستا ذهن کې راځي چې الله ته هلک واخېسته د هغې مور او پلار نه لور یې ورکړه نو یو تفسیر کې مې کتلی دی اوس رانه خدای شته هېر دی چې دا تفسیر خازن و که کم یو که یو خو ما نه هېر دی ډېره موده مخکې کې مې کتلی او که په یو حدیثو کتاب کې مې کتلی دی چې الله پاک د هغې هلک په بدل کې خدای د مور او پلار له لور ورکړه د هغې لور په اولاد کې یعنی زامن وسان وسی دا هغې لور په اولاد کې الله یا پیغمبران پیدا کړل اوس هغې مور پلار له زوی خو په لور نو ډېر کله ته داسې وي د چا زوی مړ شي نو دی ورپسې خپئ په ماشوموالي کې مړ شي نو دی ورپسې خپئ نو ځای ته مه خفه کېږي هېڅ پته نه لګي هېڅ معلومات نشته که دا زوی د سبا لوی شوی وي ډاکو ته جوړو غل ته جوړو قاتل ته جوړو زناکار ته جوړو بدعمله ته جوړو ډېر زامن لږ شي پلاران اولي که داسې ته جوړ شو بیا به سو او مې فکر مه کوه دا قصه ورته وکړم چې الله پاکه تا نه دا زوی لر که خدای به د دې بدل درکړي صبر پرې وکړه صبر ښه او بیا ورته څه وایي هغه اخري خبرې راځم
وی دا دیوال چې مې نیخ که نو سوی اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه دا دیوال د دو لکان یتیمانان په دې ښار کې د دو یتیمانانو وکان تحته کنز لهما د دې لاندې خزانه پرته وره دیوال که دا ما نوی لر کړی نو دا دیوال رستی پس غورځېده نو دا خو یتیمانان دي ماشومان دي تر سره پاتې کېږي نو خزانه یې تره واله روستې به یې و تر به خزانه والې وه ولې چې دیوال وغورځېږي خزانه را برسېره شي یا که بل جوړی بنیاد به خامخا کنی نو چې بنیاد نه خور وباسې خزانه پکې خامخا راځي او دا خزانه دي دپاره پلار دلته پټی ښودی د دې دیوال لاندې پټی ایښې وه او بس الله نه سوال کړی الله ولا سوال پوره کړ وكانت تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا د دې الکانو پلار نیک سړی پلار زمونږ د طالبان وی په نیکم د پلار اطلاق کېږي او فقیر نیکم نو بعضې حضرات چې پلار یې نیکو لیکن بعضې مفسرین وی په اومه پیړۍ کې نیکه نیک سړی تیر شوی نیکه اومه پیړۍ کې نو واوره نو فاراد ربهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وی ستا رب د اراده وکړه ګوره پته ولګېده چې دا ما څه وکړل دا ما ته الله ووایي یا د وحي په ذریعه وحي راته راولېږله وما فعلته عن امري ما دا په خپله نه دي کړی الله ما ته ووایي چې داسې وکړه نو ګوره پلار اومه پیړۍ کې زه په دویمه پیړۍ کې زه په درېیمه پیړۍ کې پلار نیک تیر شوی دی نو الله د هغه نیک پلار څونه لحاظ وساته چې دوه پیغمبران یې ورته راوستل او دیوال یې ورته نیغ په پیغمبر دیوال نیغول زمارونو نیک عمل ته اوس ګوره که یو سړي پلار زموږ علما لیکي وایي چې یو انسان نیک عمل وکړي د هغه اوو پشتو پورې به د هغه د اولاد له الله برکتونه او خیریتونه ورکوي د اشعة اللمحات کې دا د مشکات محشي دی شیخ عبدالحق دهلوي لیکلی دی په دې کتاب العلم کې خدا ما ډېره موده مخکې چې مشکات خو نو دا ما کتلی دی نو ما په خیال ما پې نښم لیکلی دا ما ته اوس هم یاد دي په هغه خپله اشعة اللمحات کې کتاب العلم کې نو هلته څه وایي یو دا شیخ عبدالحق دهلوي لوی عالم او نیک سړی او وایي چې کم سړی علم وکړي که نه نو اوو پشتو پورې د هغه په بچو پسې علم منډې وایي اوو پشتو پورې بچی ته وایي علم وکړه خو عالم به عمل دا یو شرط پکې علم وکړه هغه ونه کړي بل ولا زوی نوسې راټینګ کړي علم منډې څه معنا دا علم لګیا دی دله پړه کې رغبت پیدا کېږي دا معنا علم وکړه چې اوو پیړو پورې دکې نوسو کې څوک علم ونه کړي نو علم ته بیا مخه والی وي زس پیر خپل کار کوه د عالم پلار برکات دغه دقه زمارونو چې وکانه ابوهما صالحا اومه پیړۍ کې نیکه نیک سړی اوه پیړۍ پس الله موسی علیه السلام او حضرت خضر دو پیغمبران را لیږي او دیوال نیغی نو چې الله د ده دقې سړي د دې نیک عمل دومره لحاظ په دنیا کې کوي نو آخرت کې به څه نه کوي او هغله به څه نه ورکوي د دې وجې نه زمارونو نیک عمل کوي بس هر انسان له پکار دی چې دی نیک عمل وکړي د دې برکت به دې زوی ته میلاویږي د دې برکت به دې نوستي ته میلاویږي او چې بد عمل کوې نو تالم نقصان شو بچي ته اوو پشتو پورې به سپېره توب لاندې روانې مولا علي قاري لیکلی دی بله حواله مې ذهن ته راله صاحب د مرقات د بالوالدین دا کم په مشکات جلد ثاني کې چې کم دا مور او پلار متعلق دا روایات دقه دی لیکلی دا ماته یاد دي ما په خپل مرقات په دې سرورق د هغې حواله لیکلی کرښه مې پرې راښکلې ده څه وایي وایي چې کم انسان د مور او پلار نه ازاري شو اوو پشتو پورې به سپېره توب لاندې راوړي اوو پشتو پورې
او که دی وایي چې زمونږ نیکه کړی مونږ خو نه دی کړی دی دې لاړ شي د هغه نیکه قبر له دې ځي او هلته تلاوت کوي نیکۍ دې کوي ثوابونه دې کوي نو خدای به یې اخلاص کړي اووه پوښتو پورې سپېرتوب به دی او چې کوم انسان د مور او پلار قدر وکړي احترام وکړي عزت وکړي اووه پوښتو پورې سعادت او خوشبختي به په دې اولاد کې لاندې روانه مولا علي قاري لوی سړی دی هغه لیکلي کته یې شوی ګور نو زمارنو نیک عمل ډېر ښه شی دی خدای دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي زه انشاءالله دې کې څه خبرې نور شته بیا به درته وکړم خو نیک عمل ښه عمل به وویم نیک یوازې نه ښه عمل به ورته وویم هغه عمل چې د الله او د رسول د منشا مطابق وي بس کم عمل چې د الله او د رسول د منشا مطابق نه دې ته خراب عمل وي د هغې نه د الله مونږ وساتي بس پوټې عمل دا ټوټې غوندې چې څوک سلام در باندې واچي وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته چې وایي وعلیکم السلام لس نیکۍ شوې که وایي ورحمت الله شل نیکۍ شوې که وایي برکاته دېرش نیکۍ شوې دا سپک مه ګڼئ بجلی راشي وایي الحمدلله ثواب دې وګټه دا هم نیک عمل دی او که چرته بجلی لاړه خلک وایي اوهو هلکه اوهو خو چې شیطان ټیز واچي هغې ته وایي چې بجلی لاړ شي وایي انا لله و انا الیه راجعون نو خدای پاک بدل اجر درکړي ثواب به پرې خدای درکړي نیک عمل به سپک نه ګڼئ الله دې مونږ ټولو له د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د بدو اعمالو نه الله زموږ حفاظت نصیب کړي